بیا هم خلاص وایم تاسې ته د رحماني افیکټس ته ګورئ دوستانو موږ مخکې په دې باندې پوه شوي یاستو چې فارکس چې دی هغه مهم موضوع باندې موږ بحث کړی چې ما پرې ورباندې رڼا اچوله تاسې کولی شئ هغه ویډیو وګورئ او په ډسکرپشن کې تاسو سره هغه اضافه کوم نو راځئ زیات وخت نه ضایع کوو او مخکې ځو ښه نن راځو د فارکس مارکیټ د هایرارکي په دې باندې موږ بحث کوو چې څوک پکې شامل دي او د دې پیرامید فارکس سټرکچر باندې موږ ویو چې شامل دي په دې کې او د باندې وضاحت درکوم ډېر لنډ ځکه ډېر زیات پرې بحث نه کوم ځکه په هغه تېر ویډیو کې ما پکې بحث کړی ځکه چې دا سیریز دی له فاونډیشن نه باید شروع کړو سیریز دا پلی لیست په همدې خاطر ما جوړ کړی دی چې باید دا نور هم پکې راشي او سلو بیا نور مخکې ځو اوس په فارکس کې د دې پیرامډز او یا هم هایرارکي کوم یو دی لومړی سنټرل بانکس شو میجر بانکس شو بانکس شو انسټیټیوشن فنډز او کارپوریشن شو بروکرز ای سی ان او مارکیټ میکرز دا ټول دي او ریټیل ټریډرز او دا هم د هر یو په دې باندې لږ رڼا اچوم ګورئ دوستانو په دې تیوري باندې یا په دغه شیانو باندې ځکه زه په دې بنیاد باندې زه بحث کوم چې تاسې هغه ذهن پراخه شي چې هغه ریښه د فارکس مارکیټ له کوم ځای نه راځي او څنګه دا ترسره کېږي د ریښې نه که تاسې پوه نه شئ که مخکې له ډېر مخکې لاړ شو نو تاسې هغوی به پوه نه شئ چې مثال دا څنګه معامله کېږي او څوک پکې شامل دي او څه رقم مخته ځي نو دا ډېر مهم دی په همدې له خاطره له بنیاد نه هغه فاونډیشن نه چې کله تاسې فاونډیشن بیلډ کړه نو دا نورې بیا نور اسانتیاوې بیا تاسو ته خپله راځي او تاسې اول نه مایند سیټ کلیر وي نو ځکه بیا تاسو ته اسانېږي نو دا نور موضوعات بیا تاسو ته ډېر روښاني ښه راځو لومړی سنټرل بانکس ته ګورئ دوستانو سنټرل بانکس مطلب همدغه مرکزي بانکونه دي چې مثال په ډول مرکزي بانک د افغانستان دی زه د دې مثال درکوم داسې مثلا نور مرکزي بانکونه د امریکا فدرال ریزرف بانک شو همداشان د جاپان شو د اروپا د هغه شو مرکزي بانک شو او داسې نور مثلا نور مرکزي بانکونه دي چې دوی وظیفه او همدا ده چې مثال ارزښت وساتي د پیسې د انفلاسیون او یا د انفلیشن معاملات د دې کنټرول کړي همداشان د اقتصادي وده او د ملاتړ او نور مسایل دا شي او بازار کنټرول د سود کچه تنظیمول یعنې هغه انټرست ریټ هغه برابرول په هغه شرایطو حالات سره په کتو سره دا مخکې خو تاسو یو مثال درکوم چې مثال دا دی چې مثال د چین شو مثال یا هم جاپان شو یا مرکزي بانک د امریکا شو د هر بانک چې مثلا دغه نور هغه بانکونه چې لوی بانکونه دي دوی د خپل هیواد لپاره مثلا څه کوي دوی غواړي چې مثال یعنی دوی هغه دغه خیمه څه ورته وایي څنګه فارکس یا د پیسو معاملات دوی ترسره کوي دوی څنګه کوي مثال که غواړي چې دوی د خپل پیسې کمزورې کړي نو د دې لپاره دوی څه کار کوي کوم اقدام کوي د دوی اقدام دا وي چې دوی ځي وروره ګوله چې په مارکیټ کې دغه نه پیسې اخلي خپل نېشنل یا ډومېسټک کرنسي هغه اخلي او په مقابل کې څه پکې هغه یو اس ډي مثال په بازار کې عرضه کوي نو خپل مثلا پیسې هغه ټولې اخلي نو همدا شان او یا هم خپل پیسې د مرکزي بانک هغه سیل کوي صحیح ده هغه سیل کوي بازار ته عرضه کوي چې کله دا عرضه کړو نو دلته په مقابل کې د پیسو هغه ارزښت ټیټ شو یعنی ضعیف کېږي ځکه دلته تقاضا پکې کم وي خو سپلای پکې ډېر وي نو په دغه صورت کې نو څه کېږي د پیسو هغه اندازه او د هغه والیوم ډېرېږي او په مقابل کې پیسې کمزورې کېږي نو دلته څه کېږي بهرني خلک او یا هم سوداګران تجارت پشا خلک یا مثلا څوک چې بزنس مین دي غټ غټ شرکتونه دي یعنی چې هر څوک دي چې هغوی په تجارت کې انوالو هغوی راځي وروره ګوله په هغه کې مارکیټ کې هغه ته د هیواد او دلته مثال یا پانګونه کوي یا مثلا د دې نه مثلا مالونه څه کوي اخلي او نور هیوادونو ته وړي هلته مثلا خرڅلاو کوي هلته مثلا خپل تجارت کوي نو دلته څه کېږي د دې هیواد د کرنسۍ د ضعیف کېدو له وجې سره څه کېږي دلته بهرنی بهر ته د ایکسپورټ زیاتېږي نو په دغه صورت کې چې کله ایکسپورټ زیات شو دلته پیسې زیاتې راځي نو چې پیسې بهرنی اسعار زیات یو اس ډي زیات راغی مثلا هغه یورو ډېر راغی په هغه ته هیواد ته نو دلته څه کېږي د هیواد هغه کرنسي هم قوي کېږي او هغه اقتصادي وده هم ډېر زیاتېږي نو ځکه دلته د پیسو هغه عرضه او د همداشان د دوی د پیسو سپما د خارجي اسعارو سپما دلته زیاتېږي او همداشان
دلته د سپلای زیاتېږي، نو کاروبار او نور انویسټمنټ یعنې امپلایمنټ په نتیجه کې دلته د خلکو کاروبار روزګار او په بزنس کې او تجارت کې همداشان د پیسو معاملات او د اقتصادي وده هم مخته ځي. دا ټول هغه څه دي چې مثال د همدې د فارکس نه ریښه اخلي. نو چې فارکس د پیسو معاملات ترسره شو، نو مقابل کې تجارت کېږي، نو تجارت لوی تجارتونه رامنځته کېږي، نو لوی تجارتونه په نتیجه کې دلته اقتصادي وده او پرمختګ زیاتېږي. نو دا چې د فارکس ګټه ده. نو دلته د سنټرل بانک مرکزي بانک هدف چې دی او کار چې دی چې کوي، دوی وروره په هلته د پیسو معاملاتو کې چې کنټرول کوي، یا کله چې ضرورت شو اړتیا شو سپلای ډېری او په مقابل کې مثال یا هم ډیماند مثلا کله ناکله مثلا هلته زیاتېږي او سپلای چې مثال کم شو، نو چې سپلای زیاتې کړ نو ډیماند کمیږي، نو کله چې مثلا ډیماند زیات شي نو سپلای ورته زیاتېږي. نو یعنې دا چې کوي د پیسو هغه بیلنس دلته منځته راوړي. نو په هغه صورت کې چې د پیسو یا کمښت شو او یا هم زیاتېدو شو، نو په دواړو صورتونو کې د مرکزي بانک چې انټرونشن کوي. انټرونشن په دې معنی چې یعنې انټرون په دې معنی چې په دلته مداخله کوي او په مقابل کې د پیسو هغه ارزښت ساتي. صحیح ده. او میجر بانکس همدا نور بانکونه دي چې دوی ترمنځ مثال ډایچ بانک شو، همداسې مورګن جی پی مورګن شو، همداسې نور نړیوال لوی بانکونه دي چې دوی هم معامله کوي. دا ځکه مشتریانو ته پیسې او یا معاملات ترسره کوي او دلته دوی سره مثلا راکړه ورکړه کوي او بازار ته نقدینګي په هغه کوي. یو شرکت مثال تاسو ته غواړم درته ووایم چې مثلا غواړي چې $500 میلیونه، صحیح ده، نو $500 میلیونه چې مثال دی وکړي، نو دلته په مقابل کې څه کېږي، د مثال $500 میلیونه یورو